هلمند کې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له لوري د یوه خیریه بنسټ په مالي همکارۍ 300 معلولینو ته ویلچرونه ویشل شوي. د دغه ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په راتلونکي کې دوی ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او په دې تړاو یې له خیریه بنسټونو سره پر یوې سروې کار روان کړی چې د کاري وړتیا په لرلو سره به په خپلو سیمو کې غرفې او دې ته ورته نورې کاري زمینې ورته برابرې کړي. د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مالي او اداري مدیر سلطان محمد سلطاني وایي اوس مهال له هلمند ولایت څخه 15 تنه معلولین په مرکز کابل کې حرفوي زده کړې ترسره کوي چې د زده کړو تر بشپړېدو وروسته به په اړونده برخو کې ورته د کار کولو زمینه برابره شي. معلول دلته عام دی، یعنی موږ د کټګوري په نظر کې نه نیسو، یعنی هم د اسلامي امارت معلولین، هم د تیر نظام معلولین، هم ملکي معلولین. البته زنانه او مردانه ټوله تاسو وینئ، زنانه هم دلته په ویلچرانو کې ناستي او مردانه هم دي. دغو ټولو ته باسکلان ورکول کیږي او د دغو باسکلانو په څنګ کې هر معلول ته د کرایې په بڼه 1000 افغانۍ هم د ویلچر سره یو ځای ورکول کیږي. بل خوا بیا د معلولینو له ډلې عصمت الله او علي محمد خوښ دي چې ویلچرونه یې ترلاسه کړي، خو دوی له مسؤلینو څخه د ژوند د اسانتیاوو په برخه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. ونو د تقریبا اوس راکول سوله دغه دی، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله ولې زموږ ستونزې په حلېږي. موږ د لرې منطقو څخه راغلي، دا 1000 افغانۍ دا د لارې خرچه ده، یعنې کرایه ده. او دغه ویلچر چې دی موږ پښې کار نه کوي، معنا فلج مریضان په ملا کې زخمیان شوي پښې مو کار نه کوي. نو دغسې پروژې چې نورې هم فعاله شي موږ د مسؤلینو څخه ډېر خوشحاله یو. نو موږ ډېر د شودای معلولین د ریاست څخه خوشحاله یو چې زموږ سره د ویلچرانو کومک وکړي او د 1000 افغانۍ کومک یې وکړي. نور خیره مؤسسو څخه هم دغه همکاري غواړو چې زموږ معلولینو سره کومک وکړي، همکاري راسره وکړي او کار و کسب راته برابر کړي. پاتې دې نه وي چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له لوري د معلولینو او شهیدانو کورنیو ته د معاشاتو ترڅنګ وخت نه وخت د خوراکي توکو او نغدي مرستې هم د خیریه بنسټونو په مالي همکارۍ ویشلې دي.